اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن به تاسو ته د مزاله د خارجي زاویو مجموعه او د دې ترڅنګ به د انطباق منونکو شکلونو په اړه معلومات درکړم. له دې مخکې تاسو په یاد ولرئ چې د مزاله د داخلي زاویو مجموعه د مزاله د زولو شمیر سره تړاو لري، اما د مزاله د خارجي زاویو مجموعه د مزاله د زولو شمیر سره کوم تړاو نه لري. تل به ټاکلی مقدار وي، یعنې 360 درجې. د دې لپاره چې تاسو په دې باندې قانع شئ، په دوو شکلونو کې تاسو ته دا خبره ښایمه، مربع او مثلث کې یوه داسې مربع پام کې نیسو چې زول یې 15 سانتي مترو په اندازه اوږدوالی ولري. فرض کړئ چې راسونه یې A, B, C او D دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مربع ټولې زاویې داخلي 90 درجې وي. څو درجې وي؟ 90 درجې وي، یعنې قایمې وي. نو دلته د دغه مربع که موږ غواړو بهرنۍ زاویو مجموعه پیدا کړو، لومړی به دغه زولو ته په خپل جهت باندې دغسې امتداد ورکوو. دغسې به په خپل جهت باندې امتداد ورکوو. په دغه ځای کې به تاسې هغه خبره په یاد راوړئ چې مستقیمه زاویه د مستقیم خط پر مخ جوړیږي او پراخوالی یې 180 درجې وي. دلته هم که دغه د زولو امتداد د دغه زولو سره پام کې ونیول شي، پخپله یو مستقیم خط دی. دا چې د 90 درجو په اندازه زاویه داخل د شکل کې ده، نو بهر به هم څو درجو په اندازه زاویه وي؟ 90. دلته به هم څو درجې په اندازه زاویه وي؟ 90. دلته به هم د څو درجو په اندازه زاویه وي؟ 90. دلته به هم د 90 درجو په اندازه زاویه وي. څو وارې 90 شول؟ 4 وارې 90. 4 ضرب 90 څو به شي؟ 360 درجې. همداسې کولی شو په یو مثلث کې هم دا خبره په ثبوت ورسوو. فرض کړئ دغه یو د ABC مثلث دی، که داخلي زاویې 80 درجې وي، نو کولی شو بهرنۍ زاویو مجموعه یې وټاکو. دغه زاویو ته په خپل جهت باندې دغسې امتداد ورکوو. دلته هم د زولو امتداد او زولې په خپله یو مستقیم خط دی، نو د زاویو مجموعه باید 180 درجې شي. دا چې داخل 80 ده، بهر به څو وي؟ 160 درجې. دلته به هم څو درجې زاویه وي؟ 160 درجې. دلته به هم څو درجې زاویه وي؟ 160 درجې. 3 ضرب 160 درجې څو به شي؟ 360 درجې. هیله ده چې په دغه موضوع باندې پوه شوي وئ. اوس به تاسو ته د انطباق منونکي شکلونو په اړه معلومات درکړم. مخکې له دې تاسې دا خبره په یاد ولرئ چې د دوو انطباق منونکو شکلونو لپاره دغه علامه کارول کیږي. کله چې دوه شکلونه په خپل منځ کې انطباق منونکي وي، د هغوی لپاره به دغه علامه په پام کې نیسو. لومړی تاسې په یاد ولرئ چې دوه شکلونه هغه وخت انطباق منونکي دي چې ټولې زولې زاویې یو پر بل باندې منطبق وي یا یو د بل سره ورته والی ولري. لکه دلته دوه مثلثونه
زما سره شته دغه دوه مثلثونه دي قایم الزاویه مثلثونه دي یوه زاویه یې قایمه ده او دوه زاویې بیا خدا دي دغه داسې دوه مثلثونه دي چې هم یې زاویې سره ورته دي او هم یې زولې سره ورته دي نو د دې لپاره چې باوري شو چې آیا انطباق منونکي دي او که نه نو دغه به وګورو چې انطباق کولی شي او که نه وګورئ زاویه په زاویه او زوله په زوله یو د بل سره ورته والی لري نو ویلی شو چې دغه دوه مثلثونه یو د بل سره انطباق منونکي دي ګرانو زده کوونکو درس مو په همدغه ځای بستی بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم د الله په امان